په ژوند کې تر ټولو لویه شخړه د نظر او د خبر ده. انسانان یې دوکه کړي. نظر وایي د الله تعالی په لاره کې مصرفول په شتمال کې کمی راولي. خبر وایي زما د پر رب باندې قسم وي چې د الله تعالی په لاره کې د مال مصرفول په مال کې ډیروالی او په ژوند کې خوشحالیانې راولي. نظر انسان تیر باسي او خبر ډیر رښتینی ده. زموږ خبر قرآن او حدیث دی او هر هغه څوک چې په خبر باندې عمل کوي ژوند یې خوشحاله او جنت یې خپل دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 3 خبرو باندې قسم کړی. فرمایي زما د پر رب باندې قسم وي چې چاته په بخښنه کولو باندې به د چا عزت کم نشي بلکې لا به پسې ډیر شي. او بله دا که څوک په سوال غوښتلو باندې شروع وکړي او ځان ته د سوال دروازې خلاصې کړي الله تعالی به یې په ژوند کې د محتاجۍ دروازې خلاصوي. که په ژوند کې مشکلات ډیر شي او ژوند سخت شي او هغه د زغملو وي نو په صبر سره یې زغمل پکار دي. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما د په خپل رب باندې قسم وي چې په صدقه او زکات باندې به د چا په مال کې کمی نه راځي بلکې په صدقه او زکات باندې به په مال کې ډیروالی او په ژوند کې خوشحالیانې راځي. الله تعالی رزق ټولو ته ورکوي. لږ ورکوي ډیر ورکوي همدغه فرق ده خو الله تعالی رزق ټولو ته ورکوي. غریب په غربت او مالدار په مالدارۍ باندې آزمایي. بېشکه ته په ژوند کې صدقات ټول او د کونډو او یتیمانو لاسنیوی وکړه خو په برنامو او خپرونو باندې مه بدلوه او ماشومان مه ژړوه. دا کار د الله تعالی د قهر او د غضب سبب ګرځي. السلام علیکم.